تازه لغمان کې 240 پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. سلام، وخت په خیر، ستړي مه شئ. د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت خبر ورکړی چې د لغمان ولایت په بادپخ او ولیشنګ ولسوالیو کې 240 بېلابېلې پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یاد وزارت د لغمان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له قوله ویلي په دغه پروژو چې 287 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د یونیسف دفتر په مالي ملاتړ او د افغانستان د ټولنیز ملاتړ او معیشت د پروګرام له لوري بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه پروژو کې د سړکونو جوړول او ترمیم، د کانالونو جوړول او پاکول، د اوبو زیرمې جوړول، د پلچکونو، پلي لارو، کوڅو او استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شېبې.